په هند کې د عامو انتخاباتو په دویم پړاو کې خلکو د اپریل په 26مه رای وکارولي. په دغه سیمه کې ځینې رای ورکوونکو پر اوښانو پولینګ مرکزونو ته ورغلي او خپلې رای کارولي دي. د هند انتخاباتو پر مهال د ولس یو متفرق انځور لیدل شوی چې د رای ورکولو د مرکزونو بهر قطار کې ولاړ دي او په کوچي، بامیر او احمد آباد کې د رای ورکولو لپاره تګ راتګ کوي. د هند په شمال لویدیځ راجستان کې د څو سیاسي ګوندونو تر 70 کلنۍ واکمنۍ وروسته ځینې وویل چې دوی یو ځوان خپلواک سیاسي نومان ته رای ورکړي دي. 70 سال پہلے ہر پارٹی کو ووٹ دیے. موږ له تیرو 70 کلونو راهیسې بېلابېلو سیاسي ګوندونو ته رای ورکړې ده، خو دا ځل مو یو ځوان او آزاد کاندید ته رای ورکړې چې ویې ګټي. په ګجرات کې زاړه رای ورکوونکي کولی شي چې په کور کې په آرامه سره خپل رای واچوي. د رای ورکولو ټیمونه په کور کور رای اچونې ترسره کوي چې زیات شمیر کې د ووټرانو ګډون یقیني کړي. په هند کې انتخابات په 2 پړاوونو کې کیږي چې د جون په لومړۍ نیټه به پای ته ورسیږي او د هغې میاشتې په 4مه نیټه به د رای شمیرنه کیږي. د واکمن نریندرا مودي د بھارتیا جنتا ګوند لوی سیال د هغه هیواد د 40 ګوندونو ائتلاف انډیا دی. مودي په پام کې لري چې د پارلیمان له 1563 څوکو څخه 380 څوکۍ وګټي چې په 2019 کال کې د 303 څخه زیاتې دي. دوی هیله لري چې 2 په 3 برخه اکثریت ترلاسه کړي چې ځینې شنونکي او د مخالف ګوندونو غړي ویره لري چې هغه ګوند به په اساسي قانون کې پراخ بدلون راولي.